د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د آذربایجان د سفیر سره وکتل. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد یاد سفیر ته څه وویل او دغه سفیر له اسلامي امارت څخه څه وغوښتل، بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د آذربایجان له سفیر سره وکتل. د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه باندې په یوه اعلامیه کې ویلي د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې د آذربایجان هیواد د اسلامي جمهوریت له سفیر ښاغلي الهام محمدوف سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دې کتنه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر وویل د دوه مسلمانو هیوادونو ترمنځ دوستي او مشترکات ډیر د ویاړ خبره ده. په کابل کې د آذربایجان د سفارت پرانیستل یو مثبت ګام دی او موږ د اوږدمهاله اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي او تجارتي او په نورو برخو کې د همکارۍ لپاره د ژر پیل کولو لپاره غوښتونکي یو. د آذربایجان سفیر په کابل کې د خپل هیواد د سفارت د بیا پرانیستلو په اړه د اسلامي امارت له باور او همکارۍ څخه مننه وکړه او ویل موږ د اړیکو د ټینګښت ترڅنګ له اسلامي امارت او دغه هیواد له خلکو سره د همکارۍ لپاره چمتو یو. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد څو ورځې مخکې د راغلي مالیزیایي پلاوي سره وکتل. څو ورځې مخکې د مالیزیا هیواد ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازي د یو سفر په ترڅ کې کابل ته سفر وکړ او هلته د ملي دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره په خپل کاري دفتر کې وکتل او خبرې وکړې. په دې کتنه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست راغلي پلاوي ته ښه راغلاست وایه او په مالیزیا هیواد کې له افغان مهاجرینو سره د مالیزیایي خلکو او دولت د ښه چلند او له افغانستان سره د دغه هیواد د اوږدمهاله اړیکو یادونه وکړه او ویل مالیزیا یو پیاوړی او لوی اسلامي هیواد دی. هیلهمند یم چې دغه تګ راتګ لا پیاوړی سي. په دې جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد میلمنو ته د اشغالګرو په وړاندې د افغانانو د سرښندنو، قربانیو او دغه هیواد د اوسني وضعیت په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې له نیکمرغه د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې اشغال له منځه تللی او جګړه په بشپړه توګه پای ته رسېدلې ده او په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت رامنځته شوی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.